با افزایش نگرانی‌ها از احتمال گسترش جنگ در خاورمیانه، گزارش‌ها می‌رسانند که امریکا برای دخالت در جنگ میان ایران و اسرائیل آماده می‌شود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به دلیل تشدید درگیری میان ایران و اسرائیل نشست گروه 7 را در کانادا نیمه تمام رها کرده و به واشنگتن برگشته است. ترامپ پس از بازگشتش به واشنگتن در پیامی از شهروندان ایران خواسته که فوراً تهران را تخلیه کنند. به گزارش روزنامه گاردین، در این وضعیت حساس نگرانی‌ها درباره کشیده شدن پای امریکا به جنگ رو به افزایش است و در تازه ترین مورد دو ناو هواپیمابر امریکا از دریای جنوبی چین به طرف خاورمیانه حرکت کردند و هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی نیز در اروپا مستقر شدند. در این مورد با هوتکی آگاه امور سیاسی هم بحث خود داشتیم. اونا را از طریق تلفن به خود وصل خود کردیم. البته از طریق تلفن با ما وصل هستند و بیشتر در این مورد با اونا صحبت میکنیم. هوتکی صاحب سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. سلامت باشید. خیلی سپاس هوتکی صاحب از اینکه وقت دادین. ترامپ تهدید کرده به شهروندان ایران که تهران را فوراً تخلیه بکنند. تهدید ترامپ برای تخلیه تهران واقعا نشانگر چی است؟ آیا اسرائیل در جنگ با ایران کم آورده و کنترل جنگ از دست اسرائیل خارج شده که حالا امریکا میخواد که مستقیم وارد جنگ با ایران شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو کارمندان د ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه په دې نظر یم چې ترامپ مخکې دغه فکر نه درلود، دغه نظر باندې نه و چې ایران به په دغه حالت کې راځي چې یوازې بیا اسرائیل هم دغه کنټرولوي، ځکه دا و چې ایران په شکل د اشکالو زیاتوي خواته بیولی دی. زه فکر کوم چې اوس ایران دغه امریکا په دې باوري سو چې نور ایران کې داخلي اختلافات او هغه شان چې د پخوا څخه موجود و، د دې په خاطر باندې چې دغه شانې ایران ضعیف کېږي او ایران کمزوري کېږي، یوازې اسرائیل هم ډېر څه دی یا راځه دخالت وکړه تر څو پورې چې دا نوم ته واخلي او تر څو پورې چې دا بریا د امریکا په نامه باندې وګرځېږي. زه فکر کوم چې د ایران یوازیتوب او د ایران دغه وسایل چې دا اوس د درلوده تلاجب دا ځایونه په شکل د اشکالو په ولي او دغه حساب نیولې، نو امریکا غواړي په شکل د اشکالو باندې ځان چې داخل کې د یوه طرفه په اسرائیل باندې خوا بجېږي او د بل طرفه څخه په ایران کې داخلي کښې ویني چې هغه رضا شاه پهلوي په شکل د اشکالو د یو خوا ته بلې خوا ته ګرځي، نور خلک هم ګرځي، مخالفین هم ګرځي، په داخل کې خبرې ورسره ژوندۍ شوي دي. نو زه په دې نظر یم چې امریکا دا فکر وکړي چې ایران نور د زیوال خواته یا د کمزوري خواته دی، دغه ورځ د دغه موقع د راسه د دغه کمزوري څخه ګټه واخله، د اسرائیل په څنګ کې ودرېږي تر څو پورې چې ایران ډېر کمزوري. بله هوتکی صاحب، دخالت مستقیم امریکا در جنگ میان اسرائیل و ایران چقدر جدی است و چقدر احتمال از این زیاد است که مداخله بکنه و چه پیامدهایی را میتونه داشته باشه اگر که مستقیما دخالت بکنه؟ نتیجه زما په نظر نتیجه دا ده چې د ډېرو خلکو د امریکا څخه په شکل اشکالو نفرت وشي او په شکل اشکالو بې خوابتیا ځینې راشي، په شکل اشکالو به ډېرې هېوادونه هغه هېوادونه که مخامخ هم غږ نه شي کولی، خو د امریکا او د امریکایانو د خلکو د دوی څخه بې نفرتونه راشي او د دوی څخه به یو رقم جلا شي. نو امریکا چې دا اوس فعلا داخلېږي په جنګ کې، ځان برنده اسرائیل برنده بولي او د اسرائیل دغه ظلم دغه وحشت و دغه کیسو ته چې ګوري او دغه حرکتو ته چې ګوري، نو غواړي امریکا په دغه وحشت کې ځان سره داخله کړي. بله خب پیشبینی شما چی است هوتکی صاحب به درازا کشیده شدن یه جنگ؟ البته نظر شما در این مورد چی است و چی تأثیری بر امنیت و اقتصاد منطقه و جهان خود داشت اگر که جنگ به درازا کشیده شود؟ جنگونه تل مدام طبیعي خبره ده، جنگونه ناخوالي راوړي، جنگونه بدبختي راوړي، جنگونه بېاتفاقي راوړي، جنگونه خرابي راوړي، جنگونه تضادونه راوړي، دا ټول شان د جنگونو سره تړلي دي. دا هم په سیمه باندې تاثیر کوي او په اقتصادي لحاظ هم تاثیر کوي، په سیاسي لحاظ هم تاثیر کوي، په نورو مختلفو ارسو کې تاثیر کوي، هم په سیمه کې هم په نړیوالو باندې تاثیر کوي. جنگ خپله دغه غټ جنگونه لکه د ایران او د اسرائیل او امریکا په د دخالت کول طبیعي خبره ده، هم پر سیمه باندې تاثیر کوي، هم پر نړیوالو باندې تاثیر کوي، هم پر اقتصاد باندې تاثیر کوي، هم پر باور باندې تاثیر کوي، هم پر اعتماد باندې تاثیر کوي. دا ټول شان سره تړلي دي، تاثیر کوي. زه فکر کوم چې دا جګړه یوازې دا نه ده چې اخوندانو حکومت یا د ایرانیانو وطني حاکمانو حکومت به د مابین چې
زه فکر کوم چې دا جنگ شاید که دغه رقم روان وي د پراخېدو په حالت کې وي. بله، اگر در اخیر بگین هوتکی صاحب، اگر که امریکا مداخله مستقیم در این جنگ داشته باشه یا ایران تنها خود بود در این جنگ یا نه کشورهای هم است مانند روسیه و ترکیه که واکنش جدی نشان خود دادند؟ ما چې نور ځایونه کې د امریکا جنگونه لیدلي دي، د امریکا د متحدینو جنگونه لیدلي دي. روسیه او چین فکر نه کوم چې د ایران په حکومت کې مداخله وکړي او یا د همکاري ورسره وکړي. همکاري به ورسره وکړي، ډېر په غلا به ورسره وکړي، ډېر په پټه به ورسره وکړي. ولې په دې چین روسیه خپله پښې بنده ده او چین په دغه جنګو کې ځان نه داخلوي، هغه په تجارت په رقابت کې مخ ته ځي. په دغو شیانو کې به چې زه فکر کوم چې دا جګړه او فعلا دپاره یوازې د ایران پر اوږه ده. خیلی سپاس هوتکی صاحب، ممنون از اینکه در بحث ما اشتراک کردین. سپاس از شما. وقتتان بخیر باشه. امان الله هوتکی آگاه امور سیاسی بود، از طریق تلفن با ما وصل بودند و در مورد جنگ ایران و اسرائیل با اونا بحث داشتیم.